راپورونه وایي چې د کندهار ولایت په سرحدي سیمه کې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه یو مهم پاکستاني پوځي چارواکی د افغان ځواکونو له لورې ژوندی نیول شوی دی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. راپورونه وایي چې د کندهار ولایت په سرحدي سیمه کې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه یو مهم پاکستاني پوځي چارواکی د افغان ځواکونو له لورې ژوندی نیول شوی دی. د سرچینو په وینا دغه کس د حمید خان په نوم یو پاکستاني جنرال بلل کیږي چې ویل کیږي د یادې سیمې د جګړې د رهبرۍ مهم مسؤلیت یې پر غاړه درلود. د راپورونو له مخې نوموړی جنرال د سرحدي عملیاتو د همغږۍ او قمندانۍ لپاره سیمې ته تللی و، خو د افغان ځواکونو د یو ځانګړي عملیاتو پر مهال ژوندی نیول شوی. ځینې غیر رسمي سرچینې وایي چې دا عملیات د افغان ځواکونو له لورې د دقیقو استخباراتي معلوماتو او مخکینی پلان پر اساس ترسره شوي. سرچینې زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال د جنرال امنیتي ډلې سره هم نښته ترسره شوي، خو تر اوسه د دې نښتې د تلفاتو په اړه کره معلومات نه دي خپاره شوي. همدارنګه ویل کېږي د نیول شوي جنرال د ساتنې او انتقال لپاره امنیتي تدابیر هم نیول شوي. که څه هم د راپورونو په ټولنیزو رسنیو ځینو سیمه ییزو سرچینو کې خپاره شوي، خو تر اوسه پورې کومه رسمي اداره نه د افغانستان د ملي دفاع وزارت او نه هم د پاکستان پوځ دا خبر په رسمي ډول تایید کړی. له همدې له امله د دې پیښې په اړه ځینې جزئیات لا هم روښانه نه دي. سیاسي او امنیتي شنونکي وایي که دا خبر رسمي تایید شي نو دا به د سرحدي کړکېچونو په روان وضعیت کې یو مهم تحول وګڼل شي، ځکه د یو لوړپوړي پوځي چارواکي نیول کېدل په سیمه ییزو اړیکو او امنیتي معادلو کې لوی اغیزه لرلی شي. تر اوسه د نیول شوي جنرال د روغتیایي وضعیت د ساتلو ځای په اړه کره معلومات نه دي خپاره شوي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.